الله الرحمن الرحیم. ملګري لکه څرنګه تاسو ته پته وه چې نن په جیکل سټاپ باندې دلته چې کومې شته قومي دي دغه یوه جرګه اعلان شوې وه، خو دا جرګه نن نه وشوه. دلته دوی څو فوتګۍ شوې وې. د هغې د واقعیت د وجې نه دا جرګه موږ صابونه بل ورځ ایتورس ته وړوله. د ایتور په ورځ باندې و دلته د جیکل په سټاپ باندې د جیخیل کوم، کرخیل کوم، کرمسخیل کوم، اشرف خیل، یرګل خیل، دلته چې نور څو رامشته قومونه دي دغه یوه مشترکه یوه لویه جرګه کیږي. دغه جرګې بنیادي ایجنډا دا دوی چې په خپله علاقه کې موږ دلته په سرکار باندې غږ کړي چې د امن او امان ذمهوار د سرکار د خپل عیني ریټ قایم کو. دلته دا سرکار په خلک باندې غیر ضروري فایرینګ نه کوي او سرکار دا خلک بې ځایه ټرچر کوي نه. ورسره دلته د دغه جرګې بنیادي خبره دا هم ده چې په خپله علاقه کې موږ دلته چې کوم جنګ په کوم نمبر راوړی کېږي راوړلی شوی دی، دغه سره موږ نه د اسلام تعلق شته، نه د پښتو شته، نه د مذهب شته. دغه جنګ د موږ په تعاون کښې دی، د پنجابیونو د دغه نورو جرنلونو په ګټه کښې دی. نو موږ په خپله خورا باندې ډلري جنګونه ډلري اپریشنونه نه مني. په دا خورا باندې امن غواړي، پر امنه خلک یي چې څوک موږ په خورا کې تخریبکاري کوي د هغه نه مو د قومي اتفاق دی چې دلته موږ په خپله خورا کې هغه ته ریکویسټ کړي چې دلته تخریبکاري، فساد، بدامني جوړول د دغه د پرهیز وکړو. ورسره مخته نور کوشش کړي چې په نور ځایونو کې هم دا جرګې وشي، خو دلته په دغه څو قومونه چې مو یاد کړو په دغه باندې موږ غږ کړي چې دغه څومره قومي مشرون دي، علما کرام دي، د سیاسي ورکر دی، سماجي ورکر دی، دلته څومره د کومې طبقې خلک دی چې هغه روشي په دغه جرګه کې شرکت وکړو. چونکې دا د دغې علاقې د ښه مستقبل دپاره موږ لګیا یو د مزاحمت لا ډېر راونه دو دلته په پښتانه مینه ته بلنه ورکوي چې خامخا روشي. ډېره مننه.